السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو ورور تاسو کوربه اساساني ګرانو قدرمنو کتونکو په دې وخت کې په تحصیلي خال لالوبالا کې موجود یو او په دې ټیم کې موږ راغلو. دا یو مسجد دی او په دې کې مدرسه هم ده، مظهر القرآن لالوبالا. زما سره چې کوم قاري صاحب ولاړ دی مولانا عزیز الله صاحب، چې هغه په دې مدرسه کې یعنی په دې مسجد کې امامتي هم کوي او د امامتۍ سره سره د دې علاقې د دې کلي د ماشومانو تربیت هم کوي، چې په هغه کې ماشومانو ته ناظره هم کوي، ترجمه هم کوي او حافظ قرآن پکې هم نن فارغ شو دي. نن دلته کې د ختم القرآن پروګرام دی او څومره چې زموږ کتونکي دي موږ تاسو دننه بوځو زموږ سره راځئ. موږ راغلو د مدرسې ته. ماشاءالله مخکې پهله چې زه راغلی وم نو د دې مسجد دا کم کار چې دی دا کمپلیټ نو، زه انتهایی خوشحاله شوم او په دې باندې خوشحالېدم پکار دی چې د یو کلي یا د یو محلې مسجد برابر وي نو په هغه باندې سړي ته ډېر زیات عزت میلاویږي. نو موږ راغلو د مدرسې ته. دلته کې نن د ختم القرآن پروګرام دی چې پای کې د قیدې نه هم ماشومان فارغ شو دي، د ناظرې نه هم فارغ شو دي او حافظ قرآن پکې هم دی او ترجمې والا هم دی. دا مدرسه یوازې د هلکانو نه بلکې د بناتو مدرسه هم ده چې قاري صاحب چې دی نو د دې ځای نه په روز کال هم ډېر ماشومان دي چې هغه فارغ شو ماشاءالله. ډېرې ورځې به نه لږې ورځې به چې دا قاري صاحب په کوم منبر باندې ناست دی نو هغه هلکان به په دغه منبر باندې کښېني د قاري صاحب د برکته. نو تر ټولو نه اول خو زه د دې علاقې او بیا خاص خصوصي توګه باندې د دې کلي د خلکو ته وایم چې تاسو د قاري صاحب سره مرسته وکئ، ستاسو بچو له تعلیم ورکوي، ستاسو د بچو ژوند جوړئ. قاري صاحب ته به هم فایده خو زیاته فایده به تاسو ته د مرګ نه وروسته میلاویږي. کوم بچی چې قاري صاحب په دې تربیت باندې را جوړ کړي، هغه ته قرآن وښیي، هغه ته حدیث وښیي، هغه ته قاعده وښیي، هغه ته ادب وښیي. قاري صاحب دلته یو جمله لیکله چې د سړي پهچان چې دی دا د علم نه نه کېږي بلکې دا د ادب نه کېږي، ځکه چې ادب چې دی نو دا یو غټه مرتبه لري، بلکې علم د ابلیس سره هم ډېر زیات و خو د ادب نه محروم و. ډېره ښه جمله وه زما په زړه کې کېناسته. نو قاري صاحب ستاسو هم شکریه ادا کوو چې موږ هم په پروګرام کې بلنه راکړه، بیا دلته رالو او تاسو یو غټ کوشش کوئ. ستاسو سره سره د خلکو له هم پکار دی چې کوم طالب علمان دلته راځي تاسو ورته تعلیم ورکوئ. نو پکار دی چې د دې مور و پلار یعنې والدین له هم پکار دی، مشران ورون له هم پکار دی چې هغه نه په کور کې تپوس کوي چې آیا قاري صاحب تا ته څه ویلي. نو ستاسو سره سره چې هغوی محنت کوي نو سبا له به دغه ماشومان په غلطو لارو باندې نه ځي او کوم علم یې چې حاصل کړی نو په هغه باندې به سیده ځي. ځکه چې موږ په دې معاشره کې قاري صاحب ډېر زیات خلک وکتو چې هغو ترجمه هم کړې، حفظ یې هم کړی، خو د والدینو د غفلت د وجې نه وروسته چې دی نو هغه ډېر غلطو لارو ته ځي. لکه دا ما ته په خپله باندې پته لګېدل. نو ستاسو ډېر شکریه ادا کوم چې موږ ته په پروګرام کې بلنه راکړه او بیا د ختم قرآن پروګرام دی دا به موږ ریکارډ کوو. خو د دې پروګرام مقصد به دا نه وي چې لکه موږ تاسو ته وکړو چې قاري صاحب داسې یو غټ پروګرام وکړو. د دې مقصد دا دی چې تاسو خپل ماشومان خپل بچي په داسې مدرسو کې داخل کړئ چې سبا له تاسو نه یې هغو تاسو ته دوا کوي لکه صدقه جاریه. نو قاري صاحب تاسو به څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه د اسد ثاني صاحب شکریه ادا کوم چې هغوی رالو زموږ سره په دې پروګرام کې هغوی شرکت وکړو. د هغو په معمولي دعوت باندې هغوی زموږ دعوت قبول کړو. بیا هم د دې زه شکریه ادا کوم او د پوره قوم زه انشاءالله شکریه ادا کوم څوک په دې پروګرام کې راشي. او بل اوله خبره خو زه دا کوم تاسو د ادب په باره کې نو دلته کې زموږ محنت هم دا دی چې اولنی کار موږ ماشومان هغه په ادب باندې راشي، ځکه د قرآن سره سره چې کومه دی اولنی څیز ادب دی. ځکه قرآن کې اولنی یو انسان قرآن وایي خو چې د ده سره ادب نه وي نو لحاظه د هغې قرآن هغه کم نور دی هغه ته نه حاصلېږي. نو اول خو زه د دغه ماشومانو میندو ته او پلرونو ته دا وایم چې اول تاسو یې خپل بچي ادب باندې راولئ. دلته یا زموږ د طرفه په هغو باندې څه ګزار وشي، قار وشي هغوی ته یا غوسه وشي یا نور څه زموږ د طرفه وشي ذاتي مفادو دپاره به انشاءالله زموږ نه وي بلکې هغه به هم د دې دپاره چې د دې کوم مستقبل دی د والدینو دپاره او دغه شان چې کومه دی د پوره قوم دپاره هغه یو سرمایه چې کومه دی د څه شي. نو د دې سره که دلته که قار وشي اولنی شی لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه چې د ابلیس سره هم علم ورسره و خو د هغوی سره ادب نه و. نو لحاظه اولنی کوشش به انشاءالله دا زموږ وي او کوی هم انشاءالله چې اول موږ دې ته ادب واخلو او دا شان انشاءالله بیا څومره پروګرامات موږ کوو په هغې کې د هغوی والدینو ته د هغوی چې کومه دی څومره ورونه یا نور څه دلته راشي په پروګرام کې دغه بچی پاسولی شي نو یو خو مور و پلار ته هم څه شي د هغې حوصله افزایي میلاو شي.
بل دغه بچی چې کوم دی مدارسو ته لاړ شي نو د هغې زیات خیر چې کوم دی هم موږ ته هم حاصلېږي زموږ د وجې نه یو کس ناظره وکړه یا چې کوم دی حفظ وکړو یا ترجمه وکړه موږ ته هم د هغې خیر میلاوي ځکه استاد چې کوم دی د هغه محنت کله وکړي ثمره هغه ته میلاو شي نو خوشحاله شي خو زیاته ثمره چې کوم دی د مور پلار دپاره چېرې دغه شان دا دینداره لوی شون ده به د مور پلار حق وپېژني د مرګ نه بعد به هم د په کار راشي او دا شان دنیا کې چې کوم دی هم د دغه په کار باندې به راشي خو که چېرته دا چې نه د دغه بچې تربیت نه دی شوی دیني تربیت نه دی شوی الله ورته نه دی ښودلی شوی رسول ورته نه دی ښودلی شوی نو کله دغه بچی چې یعنې لاړ شي نو دا بیا د مور پلار دپاره په دنیا کې مینه نقصان او خسران جوړېږي آخرت کې چې کوم دی نه هم د هغو دپاره د بدبادي سبب قدرمنو کتونکو موږ به ستاسو سره د دې ختم القرآن دا ټول پروګرام شیر کوو او څومره چې زموږ کتونکي دي تاسو دا پروګرام ډېر ډېر شیر کوي چې هغه والدینو ته ورسي چې څومره د چا بچي چې دي په غلطو لارو باندې روان دي نو هغه مدرسو ته راولېږئ جوماتونو ته یې ولېږئ د قاري صاحب سره یې کېنوئ د دغې نه به قاري صاحب ته پیدا کمه او تاسو ته پیدا زیاتئ نو موږ به ستاسو سره دا نیکسټ پروګرام شیر کوو دلته غټ غټ علما هم را روان دي د هغو سره به هم خبرې اترې کوو او اخرنۍ دعا به زموږ سره تاسو ګورئ راځئ زموږ سره قدرمنو کتونکو زما سره چې اوس دا کم بل ملګری ولاړ دی دا د دې جومات خادم دی قاري صاحب راته وویل چې دا زما ښی لاس دی که دا زما سره نه وي نو زه د دې جومات د جومات چې دی دا خو د کلي ټولو ذمهواري چې دی د صفایۍ خیال ساتي د دې یو څیز راواغستی شي هغه واپس ځای ته رسول غواړي خو انتهایي زیات خدمات پکې د عطاالله ورور دی نو عطاالله ورور زه خو یو ستاسو شکریه ادا کوم تاسو د الله د رضا لپاره لګئ د جومات خدمت کوئ بیا د قاري صاحب خدمت کوئ او قاري صاحب هم ماته وویل چې دا زما سره نه نو لکه زه نشم د دې کلي زیات مشران دي د قاري صاحب سره ډېره زیاته مرسته کوي یوازې په قاري صاحب باندې په عطاالله باندې د دې جومات او د دې کلي خدمت نه کېږي څه نه څه موږ له هم پکار دي د دې جومات د دې مدرسې او بیا رقم پروګرام چې را جوړېږي نو دغه تاسو وګورئ چې پروګرام را جوړ شي خو د دې شاته ډېر غټ محنت وي نو په هغه محنت کې ډېر غټ لاس دی او زه ستاسو شکریه ادا کوم تاسو قاري صاحب څخه په داسې اسلامي پروګرامونو کې شرکت کوئ او د دوی سره لاس کوئ ډېره مننه څه به ویل غواړئ زموږ کتونکو ته بیا مسلمانانو ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه د ټول نه مخکې ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو په معمولي میسج باندې زموږ د مسجد ته راغلی او زه د ټول کلیو د طرف نه ستاسو شکریه ادا کوم د زړه د ګردن نه او د قاري صاحب د شکریه ادا کوم چې قاري صاحب زموږ په مدرسه کې د ګاړکوړ نه راغلی دی او زموږ په ماشومانو باندې زموږ په جومات باندې لکه دومره محنت کوي او د هغې دپاره د ختم قرآن پروګرام شروع کړی دی نو زه به ستاسې او د قاري صاحب بار بار شکریه ادا کوم د کلي د طرف نه ستاسې د ټولو شکریه ادا کوم او نور د خدمت باندې الله میلاویږي خدمت یا د جومات کړی یا د انسان کړی دی باندې الله میلاویږي موږ خو خدمت کوو د الله د رضا دپاره د چا د دغه لپاره نه کوو چې یاره موږ ترې څوک ښه سړی و یا دې راته خوښه سړی و موږ د خدمت د الله د رضا دپاره کوو د الله د رضا لپاره راوتلي ډېره مننه ګرانو کتونکو د عطاالله خبره تاسو واورېده چې په عبادت باندې جنت میلاویږي او په خدمت باندې الله میلاویږي نو موږ ټولو له پکار دي چې څومره ضرورتمند خلک دي د هغو هم په کار راشو یا د خپل مسجد د خپلې مدرسې په خصوصي توګه باندې د قاري صاحب د کوم امامي مسجد چې د ډېر زیات خیال ساتل پکار دي تاسو ته پته ده چې د امامي مسجد تنخوا چې ده نو 5-6 روپۍ د نن سبا اخراجات تاسو ته پته ده چې څنګه چې ستاسو بچي دي تاسو وایئ چې موږ هغه له ښه څیز راوړئ ښې کپړې مو راوړئ د تنخوا نه علاوه تاسو د کلي والا ته زه یم د علاقې د خلکو ته زه یم چې د قاري صاحب سره نور هم مالي تعاون پټ کوئ لکه تنخوا خو به دې ته میلاویږي 100-200 روپۍ پوره او تاسو ته پته ده چې په هر ځای کې میلاویږي د هغه نه علاوه هر سړی وایي چې زما خپل بچي له ښه څیز راوړی ما ښه کپړه واغوستی خو د هغه انحصار په روپو باندې او نن سبا خرچې او اخراجات ډېر زیات شوي دي نو تاسو د قاري صاحب تنخوا نه علاوه خپل تعاون ضرور کوئ ولې چې دې ته هم بچي دي د دې کور دی هر سړی وایي چې ما ښه څیز راوړی نو د تنخوا نه علاوه د دې سره پټ په پټه باندې هم تاسو خپل تعاون کولی شئ انتهایي د غریب خاندان سره تعلق ساتي او دا علما چې تاسو وګورئ دا ټول هم په دغه 6,000 روپۍ تنخوا باندې زما پې په خپله کار نه کېږي د قاري صاحب به پیسه وشي نو ډېره مننه کوم د عطاالله او د قاري صاحب
او نیکست پروګرام هم تاسو سره شیر کوو. راځئ نن پدې کلی رحمتونه راوریږي د قرآن ختمونه کیږي د ټولو مبارک شه د قرآن ختمونه کیږي د ټولو مبارک شه نن پدې کلی رحمتونه راوریږي د قرآن ختمونه کیږي د ټولو مبارک شه د قرآن ختمونه کیږي د ټولو مبارک شام او دلته ختمونه د قرآن دی بختور دغه ماشومان دي ولرا دومره تمیز نو خو څنګه چې حقیقي د ګل بوټی چې دی دا ورو ورو راغټېږي او په بره باندې ځي او دا اول اسې بوټی پته هم نه لګي بیا هغې کې هغه ګل ښکاره شي او بیا میوهدار بوټی چې وي نو هغه هم یو حد ته ورسي او د هغې میوه را روان شي دغه شانته کې دا ماشومان بچي دا داسې خو دا دلته په تسلسل باندې مستقل راغلل پابندي وکړه او بیا ول الله رب العزت استاد مولانا عزیز الله صاحب مرکز کې زمونږ سره ډېر وخت تېر کو او مخامخ د چا صفت نه ښه والله رب العزت پکې داسې خدادات صلاحیتونه او صفات ښودلي دا الله دین دی چې الله پاک یې چاله ورکړي تواضع ډېر لوی څیز دی عاجزي نه ده گزکا دلتا نن ختم دا قرآن دے خوشحالی گزکا دلتا نن ختم دا قرآن دے دیر خوش نصیب ای رب پتا سو مہربان دے خوشحالی گزکا دلتا نن ختم دا قرآن دے خوشحالی گزکا دلتا نن ختم دا قرآن دادا اللہ مہربانی دا دلتا نن لو یا خوشحالی دا دادا اللہ مہربانی دا دلتا نن لو یا خوشحالی دا وی دعا قبلیگی وی دعا قبلیگی دعا قبلیگی دا د خوب نبی فرمان دے خوشحالی گزکا دلتا نن ختم دا قرآن دے خوشحالی گزکا رازی سینیتا زی چیزو ملگرو مدرسیتا زی چیزو ملگرو مدرسیتا دې کې اخلاصینیت پیدا کی الله تعالی د چا چې شرعي حاجات دي زمونږ دا ټول حاجتونه پوره کړي الله تعالی څوک بیماران دي په دې مجلس کې دي د مجلس نه بهر په دې کلي کې دي الله تعالی هغوی له کامله عاجله شفا ورکړي الله تعالی د چا اولاد نشته هغوی له اولاد ورکړي الله تعالی د چا اولاد شته نارینه اولاد یې نشته هغوی له نارینه اولاد ورکړي الله تعالی د چا بچي شته نافرمانه دي الله تعالی هغوی نیکان صالحان جوړ کړي الله تعالی په دې کم کلي کې چې د دین دا خدمت شروع شوی دی الله تعالی دې خلکو له نور هم توفیق ورکړي چې دوی دا دیني چینه دا مدرسه آباد لري په دې کې الله تعالی اخلاص پیدا کړي قرآن سرا قرار رازی سینیتا زی چیزو ملگرو مدرسیتا زی چیزو ملگرو مدرسیتا دا مدرسی پلور روال شما مل د ملګرو د کاروان شما مل د ملګرو د کاروان شما خلق پس خیږي زمون خپلې قافلې تا زی چیزو ملګرو مدرسې تا زی چیزو ملګرو مدرسې تا د پاک قرآن سره قرار راځي سینې تا زی چیزو ملګرو مدرسې تا زی چیزو ملګرو مدرسې تا